سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. د داعش ډلې د ښاري شبکې یو غړی د ننګرهار په مرکز کې ونیول شو. د ننګرهار د څارګر ملي ادارې د خبرپاڼې له مخې دا کس چې ساجد نومیږي او تر دې مخکې یې په جلال آباد ښار کې تبلیغات کول او خلک به یې داعش ته جذبول، بالاخره د دغې ښار د لومړۍ ناحیې له شاوخوا سیمو نیول شوی دی. ویل کېږي نیول شوي کس پر خپل جرم اعتراف هم کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له سیاستوالو غواړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي. د یاد کمیسیون مشره وایي نه ښایي چې د سولې په خبرو کې د بشري حقونو ارزښتونه تر پښو لاندې شي او که د قطر په ناسته کې دوی ته بلنه ورکړل شي نو پکې ګډون به وکړي. د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي د ایران حکومت د فاطمیون لښکر په نوم د افغان کډوالو له مذهبي احساساتو او بېوزلۍ ناسمه ګټه پورته کوي. یاد بنسټ په بهرنیو چارو وزارت نیوکه کوي او زیاتوي که افغان حکومت په یاد هیواد کې د افغان کډوالو شته ستونزو ته رسیدنه ونه کړي نو دغه کار به له زیانه ډک وي. بلخوا د ایران مذهبي مشر په یاده ډله کې د افغان کډوالو له قربانیو ستاینه کړې ده. د هرات د سمنټو پروژې برخلیک ناڅرګند دی. په دې وروستیو کلونو کې د یادې پروژې ډیری وسایل لوټ شوي دي. په همدې لړ کې سیمه ییز مسؤلین وایي د دې پروژې په پیلېدو سره هرات کې ستر اقتصادي بدلون رامنځته کیږي. خو د یادې پروژې مسؤلین وایي تر اوسه له هیڅ شرکت سره د چارو د پیلېدو تړون نه دی لاسلیک شوی. په هلمند کې د طالبانو درې مخکیني پوځي مرکزونه اوس په تفریح ځایونو بدل شوي دي. د نادعلي ولسوالۍ د چانجیر سیمه چې 6 میاشتې مخکې د جګړې ډګر و اوس د افغان ځواکونو لخوا نیول شوې او ځوانان د تفریح لپاره هلته ځي. دغه د هلمند د نادعلي ولسوالۍ د چانجیر سیمه ده چې د 3 کلونو په لړ کې د طالبانو تر ولکې لاندې وه او طالبانو په دې سیمه کې 3 پوځي مرکزونه درلودل. خو اوس دغه سیمه د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې لاندې راغلې ده. کوم کسان چې دلته راغلي دي وایي اوس هم په دې ولسوالۍ کې د جګړې اغېز شته دی. امنیت طرف امنیت نه و، اوس د ځوانان راځي د نور ولایتو سکندر څخه د فراه او د دې ولایتو سره راځي. دلته د مسابقې کې د خلک ډېر خوشحاله دي چې د ځوانان شرکتو والا موټرسایکل په جایزه کې ورکړي، داسې جایزه ورکړي یوه جمعه وګورئ چې په همدې حال کې ځینې نور ننداره کوونکي وایي د جمعې په ورځ د دې ولایت د اوسیدونکو سربیره د قندهار، فراه او نیمروز ولایتونو اوسیدونکي هم دلته راځي او بېلابېلې لوبې ترسره کوي. زموږ د هلمند ځوانان د ګرشه سمنات د سنګینه سره د موسیقلا سره د هغه ښار د راځي د دې مسابقه سره کوي، بس یا په موسیقلانو په ګټنګ سره کوي یا وروره ګوله 2 کسه جایزه پر کښېږدي چا یې وګټل. له دې ټولو سره یو شمېر کسان په دې ولسوالۍ کې د موټرسایکل چلونې په موخه راغلي دي. وایي په هغه صورت کې چې دوی وکولی شي په یو ټایر سره موټرسایکل وچلوي دوی ته د خصوصي شرکتونو لخوا ډالۍ ورکول کېږي. او د آلمان په لویدیځه دوسلدورف ښار کې د یو ترهګریز برید د ترسره کولو په تور 10 شکمن کسان نیول شوي دي. د یاد ښار مسؤلین وایي دغه کسان د ډلې سره د اړیکو لرلو په تور په تېرو 2 ورځو کې نیول شوي او دمګړی هم ترې پوښتنې روان دي. ویل کېږي په نیول شویو کسانو کې یو یې تاجکستانی دی او د نور د هویت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امد.